سلامونه، زه سعید شینواری یم او سپینو خبرو ته مو یو وار بیا هرکلی کوم. لیدل کېږي چې د پاکستان د بېحده بېخیرۍ، لانجو، مذاکراتو نه پاڅېدو او د سوداګریزو لارو تړلو نه وروسته نه یوازې د افغانستان سوداګري له منځنۍ اسیا او ایران سره ډیره شوې ده، بلکې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر هند ته هم په 15 ورځني سفر تللی چې د چابهار او هوایي دهلیز له لارې د نوي ډیلي او کابل راکړه ورکړه بیرته سره ټینګه او چټکه کړي. پاکستان تل افغان حکومتونو حتی په طالبانو د سوداګریزو لارو تړل د فشار په توګه کارولي او ګڼو پخوانیو پاکستان ته نږدې چارواکو بیا طالبانو ته اوس مشوره ورکړې ده چې د دې لارې بندېدلو کې د دواړو هیوادونو تاوان دی، مګر خلک او سوداګر بیا البته شنونکي په دې باندې خوشاله دي چې کابل اوس 100 بدیلې لارې لري، خو پاکستاني سوداګر بیا په دې باندې خفه دي چې سوداګري مو یوازې افغانستان سره و او دا د منځنۍ اسیا لارې هم را باندې وتړل شوې. له پاکستان سره د لارو تړل نور زموږ په خیر دي او تر دې ټولو ورأخوا له هند سره د سیاسي روابطو د خوږولو ترڅنګ د سوداګریزو اړیکو د پراخولو تعریف او تګلورې مو باید څه وي. په همدې اړه مو درته د افغانستان د سوداګرۍ وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست وزیر مزمل شینواری رابللی چې د تازه تجارتي خنډونو او پرمختګونو په اړه ورسره بحث ولرو. سلمشي شینواری صاحب خیر راغلی. مننه، خوشاله اوسئ. بالاخره د اوږدو کړاوونو، اوږدو لانجو، زاریو، تړونونو، ناستو پاستو هر څه نه وروسته طالبان دې ته مجبور شول چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه نوره بنده کړي. څومره ناوخته، څومره پر ځای یا څومره عملي پریکړه وشوه؟ مننه سید شینواری صاحب، تاسو ته ستاسو کتونکو ته سلامونه. اول خو لږ غواړم چې لږ به داسې ورته یو مقدمه ورکړم چې بیا په دې وکولی شو چې موږ او تاسو دغه خبرې پر مخ بوځو. د افغانستان تجارت چې دی تقسیم شوی دی په منطقې کې د افغانستان د مشرقي ولایتونو، جنوبي ولایتونو او د کابل تر یو اندازې پورې شمال اتکا په پاکستانی توکو باندې ډیره زیاته ده. د افغانستان جنوب غرب او غربي ولایتو په ایران باندې ده. د شمال تر یو اندازې پورې په شمالي ملکونو باندې ده چې ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او تر روسیې پورې زی په دې باندې اتکا ده. چې دغه تقسیمات د افغانستان په دې تیرو منګه کو ګورو په دې شلو نه تر 150 کلونو پورې، شلو نه 150 په دې وایم چې د جمهوریت د راتګ نه وروسته زیاتره د پاکستان د لارې نه ولې د هغې نه مخکې یو څه د پاکستان د لارې نه او زیاتره زمونږ تجارت د روسیې سره او د روسیې د لارې نه کېده چې په مخکینی نظامونو کې بیا همدغسې چې په شازو هغه زیاتره روسیې سره. نو په دې اساس باندې دغه تقسیمات چې وشو کله چې پاکستان سره زمونږ تجارتي اړیکې شروع شي او د جمهوریت د راتګ نه نورې هم زیاتې شوې. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت په وخت کې زه دا خبره کوم، اوس راځم د طالبانو فیصلې ته. جمهوریت په وخت کې په 2012 کې په 2009 لسم کې موږ د اپټا تړون پاکستان سره مذاکرات وکړه او اپټا تړون هم امضا کړ چې د هغې په اساس باندې موږ غوښتل چې زموږ د ترانزیتي ستونزې حل شي، ولې د هغې نه وروسته هم ستونزې پیدا کېدلې. په 2012 کال کې د افغانستان حکومت د هغې وخت حکومت تصمیم ونیو چې موږ باید د بدیلو لارو په پیدا کولو باندې کار وکړو، چې هر هغه لاره چې د افغانستان نه وتلې ده د هغې ارزیابي وکړو، کومو بازارونو ته رسیږي، زموږ کوم تولیدات هلته رسوي، کومه موږ ته نږدې دي، ارزانه دي، مشکلات پکې کم دي. منګه دا ټولې لارې وڅېړلې په هغې وخت کې. د افغانستان د پاکستان سره زموږ مختلفې لارې وې، د ایران د لارې نه زموږ 2 لارې عمده مو څېړلې چې د یو بندر عباس ته وځي، بل د نیمروز نه ډایرکټ چابهار ته تلل. درېیمه لاره زموږ د لاجوردو لاره وه چې ډېره مشهوره وه د ولسمشر غني په وخت کې چې په هغې باندې ډېر کار وشو چې د افغانستان، ترکمنستان، کسپین بحیره، بیا آذربایجان او د هغې نه وروسته جورجیا او ترکیې ته 2 لارې کېدلې. درېیمه لاره د ازبکستان، قزاقستان او د روسیې لاره وه. څلورمه د افغانستان نه د تاجکستان، قرغیزستان، د چین لاره وه. دا لارې وې چې د افغانستان نه وتلې وې او د لارې حالات داسې وو چې تجارت په هغې باندې کېده او د هغې لارو نه استفاده کېدله. منګه ته ډیره ارزانه، موثره او ښه لاره د اروپا بازار ته د رسېدو دپاره د لاجوردو لاره وه او همدا علت و چې حکومت ابتدا د همدې نه وکړه چې چېرته منګه دغه لاره خلاصه کړو او د افغانستان د توکو کیفیت په یو اندازه اوچته کړو. نو منګه د منطقي بازار په ځای به لاړ شو د اروپا بازار ته چې دا د افغان سوداګرو دپاره هم ګټه ده، د افغانانو دپاره هم ګټه ده، چې په هغې باندې کار هم وشو. موافقتنامه مخکې لاړه، 15 جانبه موافقتنامه امضا شوه، ولې په هغې کې ستونزه دا را پیدا شوه چې د ترکمنستان د لارې نه ترانزیت
ترانزیت د هغوی د امنیتي مسایلو پورې تړلی دی نو هغه کې لږ ستونزې وي او څه نور طرف ته مو بیا د چابهار لار او پاغي باندې هم د تفصیلی بحث وکړو وس د حکومت تصمیم په ټوله کې بهترین تصمیم دی بدیل لارې پیدا کول دي نه لارې پیدا کول دي بلکې بدیل بخښونه پیدا کول دي چې پاره کې داخلي صنعت هم راځي داخلي تولید هم راځي چې موږ په دې باندې کار وکړو ولې آیا تصمیم په دغه سی وخت کې نیول او د جنگ په شکل اعلانول دا څومره هغه دی په دې باندې بیا اختلاف د نظر ست دی او د تخنیکی د لحاظه شاید په دې کې څه ستونزې پیدا شي ولې تصمیم په ټوله کې بهترین تصمیم دی د افغانستان د آینده لپاره هم تصمیم دی او په دې باید کار وشي شنواری صاحب تاسو ول چې ولې په دې باید بحث وشي چې د جنگ په ډول د لارې بندول د پاکستان نه لارې بیلول دی باندې اختلاف کېدی شي فکر نه کوي د امداستاسي د حکومت نه یعنی ما په دې باندې ریپورټینګ کوو د اپټا تړون سره غاړونه چې پاکستان کولی به حد زیاته په هغه وخت کې چې زه کشر خبريالم ما ریپورټینګ کوو چې څومره سره غاړونه دوی کولی بیا تاسو چې د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه ک بیا هم دوی د تخنونه دغه کول یعنی دغه جنگي حالت ته یا سیاسي کول د سوداګري د پاکستان پیل کړو تاسو سره پیل کړو او د طالبانو سره کوي یو غټ فشار جوړ کړو یعنی وسله ور سره ټاک دروازه بند کړه تاسو هم خبره نشو ور سره کولای طالبانو ور سره نشو کولای په دې کې زر اعظم یو دوه د پاکستان سره زمونږ تجارتي او ترانزیتي اړیکې دوه بخښونه دي یو تجارتي اړیکې دي چې د پاکستان صادرات د افغانستان ته او د افغانستان صادرات د پاکستان ته په دې کې په حدود د 2 میلیارډ نه کله 2.5 میلیارډ پورې ورسیږي کله کم شي د پاکستان صادرات د افغانستان ته چې موږ مال واردو د افغانستان تقریبا 1 میلیارډ ډالر تر رسیدلی په دې 13 کلونو کې او بل خصوص د طالبانو په وخت کې دا زیات شوی یو زمونږ دا بخښ دی په دې بخښ کې موږ په 13 کلونو کې ډېر کم ستونزې دا وي چې صرف د پاکستان د غزمنګ د میوو سیزن برابر تعارفي به اوچت کړی همیشه بس منګه جنجال ور سره په دې باندې چې دغه غټه ستونزه و نور په دوه طرفه تجارت کې پاغي وخت کې دومره ستونزې نه وي زمنګ دا جنگي کول نو د اخیری ورځ جنگي کولو په دې کې ستونزې وي د ته زر اعظم په دې کې دا و چې د پاکستان چونګټه ډیره و پاکستان پاغي کې ستونزې ډیره نه جوړولې ولې بیا هم سیاسي مسایل بچ کله راغله په تجارت او په ترانزیت به تاثیر کاو د دوه طرفه تجارت د لپاره منګ ډیر په اسانۍ بدیل پیدا کولای شو د پاکستان او تر یو اندازې په کارم شوی دی کوم 2001 رواخلو تر وسره مقایسه کړو په 2001 کې بچ کله دروازه بند شو 2001 2 او 3 کې نو ډوډۍ په کابل کې ورکه شو قیمتونه به ډیر اوچت لاړه ولی اوس هغه حالت نه دی هغه مر اتکا د پاکستان په وړو او په غنمو او په ځنه تولیداتو زمنګ نشته دی ځکه یو داري چې موږ لارې بدل کړې بل داري چې په داخل د افغانستان کې هم تولید زیات شو یو څه اندازې پورې غشو یو نیمه میاشت تقریبا یو میاشت زیات شو دروازه بند ده څه تاثیر نه لري نو دوه طرفه تجارت کې د پاکستان ګټه ډیره و د افغانستان هم تر یو اندازې پورې ګټه و ولی بندیدل وغه دا دی چې د افغانستان کولای شي چې سوداګرو ته بدیل بازار پیدا کړي صادرات ته او پاکستان د پاره ضرر پدې دی چې دا غوي صنعت ودرېږي خبر از منګه زیاتره ستونزه پاکستان سره په ترانزیت کې دی چې ترانزیت زمنګ حق دی په پاکستان باندې د څلورو بین المللي معیارونو په اساس دوه د ملل متحد کنوینسیونونه دي چې پاره کې یو د بحري کنوینسیون هغه د چې پاره کې حق هغه ملک ته چې په وچه کې راګيري هغه حق لري چې بهر ته لار پیدا کړي دا هغه ملک چې نږدې ورته دویم د ملل متحد د تجارت او ترانزیت کنوینسیون د داغې د لارې نه دریم نړیوال تجارتي سازمان دی چې یوازینی سازمان دی چې پاره کې الزامیت شته د هغه تم رازو چې ولې کولای شو ولې نشو کولای او درې څلورم د اپټا تړون دی نو څلورو تړونونو او د څلور یعنی کنوینسیونونو یو سازمان او یو تړون په اساس موږ د حق لرو چې باید وو ته لار پیدا کړو د حق نه پاکستان من نشي باندې کولای چې باندې کوي دا ظلم کوي حق لري په څلور نه چې په لاسو مذهبونو باندې په نړیوالو قوانینو باندې د WTO دا ټول حقونه موږ پر لرل یو مشروع حکومت چې تاسو پکې وي هغه هم نشول کولای دا حق صحیح ترلاسه کی یو د طالبانو حکومت چې منځوي دی ټول دنیا ور سره په جنجال دا غویم نشي کولای چې ترلاسه کی په کراچۍ کې در سره د ډیمریج نه رانیولې تر د تورخمه پورې تر د سپین بولدګه پورې یعنی تاسو دا څوک تصور نشي کولای کنه چې د تورخم نه د لارې تر حیات آباد پورې ولاړی دا یو غټ جنجال دی د افغاني مالونو د دې خادم تر دغه پورې ډکې پورې تر د بټي کوټه پورې موټرې ولاړی نه دی پریدي یعنی جنگي کول څلورو اصول په بنا باندې ساور باندې حق دی نه درکې
نو بیا خو مجبور دی جنگي کول د حالاتو، نه منل د اصولو، هند ته لاره نه درکول. دا خو نو بیا خو سړی مجبور شي نو چې ووایي چې ظلم دی او د ظلم خلاف لارې بدلول ضرور دي. یو بله خبره زه کومه چې دلته طالبانو هم په دوی باندې لکه چې لاره بندوي. څومره دا عملي ده چې منځنۍ اسیا لاره پاکستان دی وخت کې تاسو ویل چې اوس افغانستان د 2001 افغانستان نه دی. او بالکل صحیح ده، 2001 افغانستان نه دی، اوس پاکستان لیونی کېږي چې د منځنۍ اسیا لاره پې بند شي. څومره غټ تاوان دی د پاکستان لپاره ده. د پاکستان تر اوسه پورې منځنۍ اسیا سره دومره تجارت زیات نه دی، خو هغوی غواړي چې خپل تجارت ته وده ورکړي، ځکه د منځنۍ اسیا بازارونه چې دي هغې ته نور نړیوال نه دي را رسېدلي، او هغه توکي چې پاکستان تولیدوي چین ورته لاره لري، خو دې طرف نه هند هغوی ته لاره لري، نه ایران ورسره نږدې دی. نو په دې منطقې کې پاکستان غواړي چې په دې کې لاس اوچت ولري او خپل تولیدات منځنۍ اسیا ته ولېږي. هغوی په دې باندې کوشش کوو. زمونږ یو په ترانزیت کې همیشه چې کوشش دا و، ولې تیر حکومت هم ونه توانېده، ستونزې وې په هغې کې هم راځو چې څه ستونزې وې. زمونږ هغه وخت کې مونږ پاکستان سره دغه بالمثل رویه ډېره کولی شوه چې کله د پاکستان منګه په ځان باندې متکی کړي وي او د دې لارې موجوده وي، خو بدبختانه موږ ونه شو کولای. موږ پاکستان ته د افغانستان د لارې نه د تیلو او د غازو د ترانزیت اجازه نه ورکوله، په ټول جمهوریت کې دا اجازه نه ده ورکړل شوې. که چېرته موږ د تیلو او د غازو اجازه دوی ته ورکړې وي او د دوی اتکا په موږ باندې زیاته شوې وي، پاکستان په هیڅ وخت کې په موږ باندې دا ستونزې نه شي راوستی، ځکه تقریبا زموږ ترانزیت به معادل او برابر وي، ولې هغې وخت کې موږ ونه کړ. پاکستان ته غټه ستونزه ده. اوس د پاکستان متخصصین په دې باندې لګیا دي چې موږ صرف افغانستان سره قطع د تجارت نه کوو، موږ منځنۍ اسیا ټول ملکونه موږ نه لرې کېږي چې هغه تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمنستان دی، قزاقستان دی، همداسې مخکې ځي آذربایجان دی تر روسیې پورې، دغه لاره په موږ بندېږي او د هغوی زیاتره تخنیکي خلک اقتصاددانان حکومت ته مشوره ورکوي چې دغه لاره زر تر زره خلاص کړي، کنې موږ د دې طرف نه بیخي لاس به وینځو، ځکه چې د هغوی دپاره هغې طرف ته هند ته لاره نشته دی، دې طرف چې د افغانستان لاره نه یو منځنۍ اسیا ته لاره نه، دوی په منځ کې راګیر کېږي. صرف تجارت نورې نړۍ سره د دوی دوه قسمه تولیدات دي، یو په هغه ډېر اعلی کیفیت دي چې هغه اروپا او امریکا او هغه ته لیږي، هغه یو طرف ته دی، بل د دوی متوسط او هغه ټیټ لیول تولید، ټیټ لیول په دې نه چې کوالټي خرابه ده، چې هغه پیکیجنګ نه لري، ډېر په اسانۍ دوی کولی شي چې په غیر د ډېر مصرف نه دوی صادرات ولري، هغه افغانستان ته راتله او د افغانستان منځنۍ اسیا ته، نو هغه مال دوی په اسانۍ نشي کولی چې د اروپا بازار ته ورسوي، نو هغوی ته ډېر ضرر په دې کې هغه کېږي. نو د دوی صرف دا نه دی چې افغانستان سره قطع روابط ده، دوی دغه منطقې سره ټول قطع روابط کېږي او په دې کې افغانستان کولی شي چې فشار وارد کړي په پاکستان باندې. صحیح. شینواری صاحب یو سپینه خبره که راته وکړئ، تاسو د افغان تجاران ډېر ښه پېژنئ، دا داسې خلک دي چې ما ته زنګونه وهي، پیغامونه راته پرېږدي چې د خدای په خاطر تاوانونه مو کړه، پاکستان هم لارۍ بندې کړي دي، ورکې کړو، تاوانیان یې کړو، میلیونونه دومره میلیونونه ډالر تاوان راواړو، دا ظلم دی، دا داسې دی چې خپرونې ته راولو بس خوله ترې نه ورانه شي، وایي چې پاکستان محترم حکومت نه هیله لرو، کیدای شي سبا ته یې راخوشي کړي د لارۍ. دوی ولې دومره ایمان راوړی دی د پاکستان په لارو باندې؟ مشکل ستونزه همدا ده. ما چې اول کې دا خبره وکړه چې دغه عکس العمل په دغه انداز کې وښودل د افغانستان حکومت دپاره په دې وخت کې څومره ښه و څومره ښه نه و، زه دغې مسئلې ته راتلم. د افغانستان د سوداګرو تقریبا د 10,000 نه تر 12,000 پورې تخمینی کنټینره دي، د ارقام تخمینی دي 10,000 نه 12,000 پورې کنټینره اوس د کراچۍ او د تورخم یا کراچۍ او د چمن په منځ کې یعنې پاکستان کې دي. که 10,000 کانټینر موږ ونیسو، په اوسط توګه هر کانټینر 50,000 قیمت ولري، نو دا تقریبا 500 میلیونه ډالر شو. 500 میلیونه ډالر از موږ د تاجرانو سرمایه ده او زیاتره د تاجر سرمایه دورانی، هغه مال راوړي، خرڅوي، بیا نور مال اډر کوي راوړي، نو هغه ګټه ځان سره ساتي او په نور مال راوړي، نو د دوی هغه سرمایه هلته بنده ده. اوس حکومت تصمیم ونیوه، په دې کې شک نشته چې مارتل په ټوله کې ښه تصمیم دی، ولې په دغسې حالت کې چې علني راوتل دلته صحیح دی، زور پاکستان ته ورسیږي، په دې کې شک نشته دی، پاکستان ته زور وښودل هم پکار دي، ولې زمونږ سوداګر مال یې هلته پاتې دی، په کراچۍ کې دی، په لارې کې دی، کوم چې کراچۍ کې دی. اوس دغه سوداګر نن خو ودرېدل، ملا برادر څنګ کې ودرېدل، ډېر غټې خبرې مو کړې چې بس بند یې که او موږ در سره ودرېدلي یو، په سبا باندې د پاکستاني ځینې
چینلونو سره کې چې خدای ته وګوره شل ورځې د پاره دروازه خلاصه کوي چې د ازمنګ مال راشي وستون زدل تدادا صحیح دی حکومت د تصمیم ونیسي لار بدیل لار باندې د کار وکي تاجر ته دی وای چې وروره درې میاشتې وخت لري زه تا ته وایم علني خبره نه کوم مال در اخلاص کا نور چې زه سبا ما ته ونه وای چې زما کانټینر په پاکستان کې پاتې دی اوس دا پاتې کېدل صرف دا مسله نه ده چې د دوی مال اجازه ورکول دی افغانستان ته راتګ دی دی باندې الته ډیمریج راځي ډیمریج د ګمرکاتو د طرف نه بیا د کانټینر د ساتلو ډیټنشن کاست راځي چې د شپینګ لاین هر ورځ په دوی باندې $100 چارج کوي چې دا په میلیونونو ډالر جریمه اوس په دوی باندې راځي دا غي د لپاره بیا ورخوشي چې صدر اعظم معاف کی ورته د وزیر د مالیه ورته معاف کی د پاکستان نو ستون زده د سوداګرو یو ستون زده د حکومت صحیح دی تصمیم بنيسي ولیکه دغه لار او سبب بیا خلاص شو او پاکستان زینوي نو دغه تاجر به بیا هم د امدې لارې نزي هم د مال براوړي بیا افغانستان ته د دې مثال زه در کوم ولی ما دا مثال ورکوم د ولسمشر غنی په اخر کې ولسمشر غنی ویل چې پاکستان باندې منګه اتکا کما او منګه په نورو لارو باندې کار کوو پاغي وخت کار مو شو یو څه سلسله خو د لاجور دولار او اوای کوریډورونه جوړ شو سره د دې چې قیمت او هغه هغه نه کولی جوړ شو مسله دل دراغله چې پاکستان په دې وخت کې هغه لازم سہولتونه بیرته برابر کړ په کراچۍ کې ستونزې سوداګرو ته حل کړي سوداګر وایي چې زلې ونه ما زه د بلری لارې په بلې لارې زم هم دا کراچۍ باندې عادت ما که ګمرک پیسې ورکوم را خلاصو مې په لارې کې بلد مال راوړم نو هم دې لارې نه خېما په هغه کال باندې زمنګ په 2019 اتلس 19 او شل کې زمنګ ترانزیت 15 میلیارډ ډالر ته ورسید د 2.5 میلیارډ نه چې ولسمشر غوښته چې اتکا کم کی پاکستان کې سہولتونه زیات شو ټول تاجران لاړ د پاکستان لارې ته او د ایمانی ول راوړې ما هم دا پوښتنه کوله کنه چې ریپلیسمنت ورته دغه شپې نیو باوند شان ورته رامنځته شول چابهار ورته رامنځته شو بندر عباس ورته راغې لاجور دولار ورته راغله په دې لارو باندې دوی هیڅ کلم باور نه کوي هیڅ کلم اتکا نه کوي بس په پاکستان ایمان راوړي دلته دوه خبرې دي اوله خبره دا ده چې د پاکستان لاره کستونځي ونه لري په دې کې هیڅ شک نشته دی چې موږ ته نږدې ارزانه او خلاره ده د کستونځي نه پکې دروازې بندیدل نه د سیاسي تعاملات نه اقتصادي ترين لاره منګه ته د کراچۍ لاره ده د پورت قاسم لاره ده د گوادر ده افغانستان د مختلف مناطق ته ډیر نږدې ده بالخصوص د غلام خان لاره چې خلاص شو تقریبا د فاصله د کراچۍ او د کابل ترمنځ 400 کیلومتر را لاندې شو نو په دې اساس باندې دغه لاره منګه ته بهترینه چې ستونځي چې کله پیدا شي نو خلک مجبوريږي ما مخکې درته ویل چې زمونږ پاکستان سره رابطه د ترانزیتي د چې مهمه ده چې منګه پاغي باندې ډیر متکیو منګه دوه لارې لرو بهر ته چې یو د پاکستان لاره ده یو د ایران لاره ده چې د ایران بدبختانه د ایران لارې کې مشتون زده ده چې هغه باندې د امریکا تحریمات دي او هغه تاجران چې هغه غواړي چې امریکایي شرکتونو سره په دوبۍ کې یا په نورو ځایونو کې یا سوداګر د امریکا پاسپورت لري یا د اروپا پاسپورت لري یا د غلري هغه نشي کولای چې د ایران د لارې نه مال راوړي ځکه چې په هغه باندې بندیزونه دي او کله چې هغه پیسې انتقالي یا پیسې ایران بندرونو ته انتقالي د خدماتو د فیس وغه د پاره هیڅ بانک د تنامه د کیږي چې پیسې ایران ته انتقال کړي چې د امریکا او د نړۍ تحریمونه دی پاغوي باندې د ایران داستون زده دوی بلاره د بهر منګ د پاکستان لرو بل د بهر لار نه لرو نو زمنګ دغه دوه لارې دی او دا دوه لارې چې کله ضرورت شي دواړه ملکونه د سیاسي هغه باندې استفاده د دینه کوي همیشه کړي دا او کوي د بندر چابهار لاره ده چابهار لاره د افغانستان هند ته خلاره ده اسانه لاره ده بهترینه لاره ده همدا وجه و چې هند زرند دلارام سړک جوړ ک 213 کیلومتره او بیا د زرند نام دی په ایران باید تعهد کړو چې په داخل د ایران کې سړک جوړ کی او د اوسپنې خط جوړ کی او هند په چابهار کې پنګونه کوي صحیح ستونزه دا ده چې ایران په داخل کې حکومت تعهد چې په 1483 کال چې تقریبا 2002 کال کې هغه موافقتنامه امضا شوه هغه تعهد نه دی پوره کړی چې هغه سره عمومي جوړ کی چې زرند وصل کی د چابهار سره چې 920 کیلومتره دی چې هغه لنډه لار ده د افغانستان د غرب سره او من کولای شو چې د هند تجارت پاکستان کې د په اسانۍ سره د هند بدیل وسی هم زمنګ صادرات او هم واردات ته ولې دا غي د پر لار ده د چابهار ده د چابهار دوستون دي یو دا چې
منظم شپینګ لاین نه لري چې کشته ورته تګ راتګ نه کوي. حتی د هند کشته تګ راتګ نه کوي. موږ په 2012 کې د هند نه تقاضا وکړه چې په دې باندې که تاسو کار وکړي او دا کشته هغه جوړ کړي چې په میاشت کې 2 کشته راځي دا به د افغانستان د پارمخي صادرات د پارمخي په هغه وخت کې هغه ویل منګه به کار په وکړو ولې دومره زر یقیني نه دی. دوی مستونزه د چابهار دا د چې هغه ډیپ سی پورت نه دی یعنی هغه ته د بحر ژورتیا دومره زیاته نه ده چې غټي کشته راشي. الته به وړي کشته راځي د وړي تجارت لپاره چې هغه کې مال وړل کیږي. هغه بیا څومره اقتصادي دي هغه بیا ګوري چې مال څومره وړي شي څومره کشته راتلی شي. خو ولې بیا هم یو ښه بدیل کېدای شي د افغانستان د پاکستان چې لار بندي چې موږ هند سره تجارت وکړو او د هند چابهار د لارې نه. ستونزه بیا ملتدار چې اوس خو چابهار هم د ایران برخه ده سره د دې چې په دې اواخرو کې بیا د شپږ میاشتو لپاره چابهار د تحریماتو نه مستثنا شوی دی. خو ولې بیا هم که تحریمات په موجودي زیاتره سوداګر زموږ نشي کولای چې د چابهار د لارې نه تجارت وکړي. نن ما یو سوداګر سره خبره کوله هغه د دې په ځای وای د ایران نه تجارت نشم کولای ځکه هغه ستونزې تحریماتو دي د پاکستان لار بنده ده. زه مجبور یم چې هغه سلار شم چې مال که زه د امریکا نه راوړم هغه نه راوړم ترکیه ته راوړم د ترکیه نه بیا په د سلار ازبکستان ته راوړم او د ازبکستان نه بیا افغانستان ته راوړم او قیمت ماته زیاتیږي. خو ولې مجبور یم چې مال که زه را نه وړم فابریکې مې ودرېږي کار نشم کولای. نو دغه لارې دي زمونږ خو بدبختانه هغه سیاسي شاوخواته دغه ستونزې هم د امسایګانو سره زمونږ ستونزې دي همیشه زمونږ د تجارت موانع ګرځېدلي. شنواري صاحب طالبانو هم د بدیلو لارو د نیولو کریډټ ځان لور کوي. تاسو ته وضعیت ښکاري دا هغه طرحې دي چې تاسو پریښي وي کنه طالبانو په خپل سټایل باندې د بدیلو لارو د سنجولو یا خپلولو د سوداګرۍ لپاره دا هڅې پیل کړې دي. زه غواړم په دې پوه شم چې د طالبانو په نویو اقداماتو کې د افغانستان د بدیلو لارو لټولو لپاره څومره موثریت پروت دی. په بدیلو لارو باندې لکه څنګه ما مخکې درته وویل په 2011-12 کې منګه کار شروع ک په هغه وخت کې د یو سی آی ډی په کومک باندې د غوي مالی مرسته و. زما مقصد په دې کې د چې څومره هغه تګلارو نه تاثیر دی موجود دی څومره نوښتونه دي او څومره کمکاری ده څومره پرکاری ده. په کله چې دغه لارې منګه هغه د افغانستان نه لارې معلومې دي دقیق لارې معلومې دي چې کومې لارې دي په دې ټولو ارزیابي شوې ده په وزارت خارجه کې به اسنادي منګه په هغه وخت کې د دولت ټولو مقامات ته په وزارت خارجه کې پریزنټیشن ورک مکمل د لارې تشریح کړي. اوس هغه دقیق ارقام ماته معلوم نه دي خو د هر لارې منګه قیمت تمام شد چې د افغانستان نه شروع کیږي. مثال د لاجوردو لارې باندې چې ترکمنستان نه څومره سرحدونو نه تیریږي څومره اسنادو ته ضرورت دی څومره وخت تیریږي په هر سرحد باندې په هر ګمرک کې څومره تلاشي کیږي څومره دا ټول مسایل دي په دې باندې کار شوی دی. او دا د حکومتونو وظیفه ده چې د غلارې جوړ کړي نور بیا د تاجر کار دی چې مال په ویسي. طالبانو بدبختانه یو ستونزه طالبان حکومت کې دا چې معلومات شریکول دوی ته نیم خبر چې څه کاری دوی معلومات نه شریکي. لارې بدیل لارې چې دی همدغه لارې دی دوی باید په کار وکړي. په دې تیر یوې میاشت کې زما 13 ورځې په یو بحث کې پام دی باندې هغه چې زما ستونزه دې سره نه چې طالب بدیل لار اعلان کړ. طالب باید چې بدیل لار اعلانې د حکومت چارواکي باید داغې نه مخکې دغه ملکونو ته تلی وای مثال ترکمنستان ته تلی وای هند ته خدای خدای سفر وکنن لاړ وزیر تجارت ته هند ته اغل ته لاړ دا خبره ده همدغه سي د ایران ته باید سفر وکي پاین وخت کې نه تنه وزیر تجارت وزیر خارجه چې هغه سره خبر وکي چې ورور از ما 2 میلیارډ واردات د پاکستان ندي صحیح دی پلان محاله کې بس دا بدیل نشي کېدای تا ته یو ښه چانس دی رئیس د افغانستان مارکیټ ته په ښه قیمت ور سره باید پاغو سره پاسو کې قیمتونه ارزانه کی دا غوی نه ځنه سپورټ واخلي د افغان سوداګرو ته. منګه یو وخت د تیلو ستونزه وا ایران حکومت سره یو موافقتنامه امضا کړه چې حکومت به چې څوک تاجران ور معرفي کړ ایران حکومت ته غوی به تیل د بازار نه ارزانه ورکول غوی ته او هغه منګه دا چې منګه واړه او متوسط تاجران تشویق کړو چې دغه د تیلو مونوپولي په داخل د افغانستان کې ماته کړو. کوشش هم وکړو خو ولې بدبختانه ونه شو. نو دغه سي کارونه حکومت ته په کار دي چې باید لاړ شي ایران سره کینی خبرې وکړي. ازبکستان قزاقستان ډیر مهم دي. ترکمنستان سره منګه صرف د تیلو او د غاز هغه لرو هغه مطابق د نورمال راځي نور تولیدات دومره لري. ازبکستان او قزاقستان خو بدیل د پاکستان د تولیداتو کېدای شي. پاغي سره باید خبره وشي د ترانزیتي لار د ما ولید طالبان ډیر ګرم سفرونه دی ودونه ته کړی دي
یو ډېر جالب شینواری صاحب تاسو دې خبرو ته لکه چې اشاره ونه کړه هغه دا چې ترکیه سره طالبانو دغه کړی دی ټرین راځي حیرتان کې او دلته ودرېږي مرستې کوزي او ځینې اموال وړي او ځینې اموال کوزي یو بل دا چې دوی وایي چې د منځنۍ اسیا له لارې چین ته مو لاره پیدا کړې د ټرین هغې باندې هم اموال لاړل راغلل بل دا چې دوی وایي چې د واخان کوریډور موږ جوړو چې د جمهوریت حکومت حتی دفاع وزیر نه په دې نه پوهېده چې واخان څه ډول ځای دی که نه خو موږ هلته لاړو او کوریډور جوړو دغه لارې څومره یو اهمیت نه ډک اقدامات دي دا ټول لارې ډېر ښه دي د ایران سره تاسو شاهد وئ چې د جمهوریت په وخت کې اول ځل د پاره د چین وبخي د چین نه مکمل ریل راغی داخل د افغانستان ته مال راوړ په هغه وخت کې ولی بیرته د صادراتو د پاره زمونږ دومره ډېر څه نو چې موږ هغه صادر کړو چین د پاره نو عموما چې یو ریل راځي د چین نه د چین د هر منطقې نه دوی خو دې د پاره نه راځي چې یو طرفه مال راوړي بل طرف نه تش لاړ شي بل طرف نه پاغي وخت کې د سیاغه او چې د مرمرو تیګه ویسي او څ نور ویسي ولې منګه پاغه اندازه ورته ماده نو چې مکمل یو ټرین منګه مکمل مال ولېګو چین ته د دې د لارې نه ولې خلاره ده د کیت شک نشته چین سره زمنګه لار حیاتی ده ځکه زمنګه چین سره روابط په منطقي کې وای کله چې هغه کلی کې چې غواړي وای خان سره دوستي وکړه هغه ډیر خده نو دې بس په دې زمنګ کلی کې زمنګ منطقي کې خان چې د چین دی چې هم په پاکستان باندې لاس اوچت دی هم په منطقي منځنۍ اسیا باندې لاس اوچت دی دوی سره د واخان لار کې جوړ کړی دوی دا به د افغانستان په تاریخ کې یو انقلاب راولي طالب کولم چې دوی دې باندې کار وکړي ولې هغه لار ډیره ستونزمنه را خپل چین تر اوسه پورې پاغي کې دلچسپي نه د خودلې تیر حکومت کې دا مسله د سینه د چې نه د مطرح شوی تیر حکومت کې دا مسله مطرح شوی دا چې چرته دغه لارې باندې کار وشي په دې باندې یو څه استدلالونه موږ د چین حکومت سره کړیو موږ ورته هغه وخت ویلو ځکه زیاتره افغانانو بدسي کو چې د واخان کوریډور چې دی د سیپک د لپاره بدیل شي کله چې د بدیل مسله راځي چین دې ته ذهنانه ماده نه دی پاکستان هم نه غواړي چې بدیل د سیپک ولري ځکه په سیپک باندې دوی 80 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي دغه سره څنګه نو په دې باندې ځنې بحثونو کې چینایانو ته موږ ویل چې نه دا یو متممه لار د سیپک کې دی شي ځکه چې په دې اساس باندې موږ کولای شو چې چینایانو ته قناعت ورکو چې کله لار بنديږي ځکه هغه د دسي منطقونه تیریږي چې د پاکستان او د هند په غي جنجال دی ګلګت او بلتستان هغه تاریخي نگانه د کشمیر مربوط دی او د هند ورته ډیسپیوټډ ټریټوري وي د هند او د چین هم ستونزه پام دی چې ولی د دې لارې باندې تاسو سړک جوړوي کوریډور جوړوي او موږ نه پښتنه نه کوي کله مسله سبا د ستونزه د کشمیر یو طرف کیږي د لار بنديږي په پاکستان باندې نو په دې هغه باندې یو متممه لار د سیپک د پاره کېدای شي او همدا یو خیب دام پاغي وخت طالبان حکومت هم په وکړه چې منګه غواړو چې د سیپک برخه شو سیپک برخه کېدل ډیر خیب دام دی ځکه د چین داخلي دل دی اولی صرف د برخه کېدل نه باید د چین تضمین وسی چې منګه که د سیپک نه استفاده کو یا د هغې دپاره متممې لارې جوړو یا د افغانستان 14 یا د 15 ولایتونه چې سیپک سره نږدې دي د هر یو نه منګه یو لاره وروباسو چې منګه ته نږدې سي هغه رسیدل بازار ته نو دغه ټول شیونه که منګه په یو پیکج کې شامل کو چینایانو ته وړاندې کو په دې باندې کار وکړي دا د افغانستان دپاره ډېر ښه دی کار په کېدی شي او چینایان د دې تضمین ورکړي چې د ترانزیتي لارې به د سیاسي موخو د پاره او هغه کوم ستونزې چې د افغانستان او پاکستان پیدا کیږي چین په دې کې تضمین وسی چې دغه لار به نه بنديږي او دې کې به ستونزې نه پاتې کیږي نو په هغه حالت کې زمنګ د پاره بهترینه لار جوړیږي ولی د واخان لار ډیره مهمه لار ده منک ننی ک سبای ک کال روستي کلاس کال روستي په دې باید کار وشي من چین سره مستقیم وصل شو که من وصل شو چین د پاره څو لارې دینه جوړیږي ایران دا غوي یو ټرین درلوده په امتحاني شکل باندې چې هغه په 15 ورځو کې هغه د قزاقستان او ترکمنستان نه بیا ایران ته لاړ چې هغه ډیر خوشاله و چې څنګه ایران ته ورسېدو او دغه د لارې نه عربي ملکونو ته وس که دغه لار د واخان کوریډور جوړ شي شاید دا د یو هفته نم کم وخت کې چینایان مال ایران ته ورسې د افغانستان د لارې نه دوی د پاره یو بل دروازه یو بل لار خلاصيږي چې هغه ورته وس میسر نه ده او ډیر ښه دی هم د تک د پاره هم د راتګ د پاره ځکه هغه ضرورت لري د ایران تیلو ته او دې طرف نه ایران تولیدات ته ضرورت لري نو په دې اساس باندې یو ښه کوریډور کېدای شي هم دې د وجې نه سټریټیجیکلی کومنګ وګورو دغه د پوخانی د ورېخمو لار دا لار وا
ځکه دا لار و چې دغه نږدې و د مارکیټونو ته د هند مارکیټ ته نږدې و په داسې هغه باندې چې هغه وخت ټول پاکستان هم د هند برخه و او هم دغه سي د ایران او د خلیجي ملکونو د پاره هم ډیر هغه و نو په دې اساس باندې بهترینه لار ده ازبکستان د ترکیه سره ترکیه لارې باندې مارته د لاجورد دولار ازمنګه یو کله چې د سپاسي ترکمنستان نه کسپین بهیره او آذربایجان ته آذربایجان نه $2 بیلېدلې یو تل جورجیا ته چې د جورجیا دوه بندرونو ته تل د پوټي او د بوټومي په نوم باندې چې دا په تورې بهیره کې دا بندرونه دي او بل تل ترکیه ته ترکیه ته دا هغه د لاجورد د لارې برخه ده چې موږ پاغي باندې پاغي وخت حکومت د جمهوریت وخت په بل لار ده د ترکیه ته یو بل لار پیدا شوې ده او چا ورته استفادې ته پام نشته هغه دا چې ترکیه خپل مرستي افغانستان ته تقریبا اتنه محمولي را ورسولې په ټرین کې د ایران لارې راځي دا خلک د ایران لارې په یو هفته کې په 15 ورځو کې راځي یو واره په لارې ملاړي او دوی راځي یو واره دی خو نه یو څه ویوړل نور بیا وینوړل پام نه شو ورته لکه دام یو ډیر عجیب فرصت دی چې چا ورته پام شوی نه دی چې ترکیه سره افغانستان د ایران لارې په ټرین ونخلي بله وو کولای شي د ایران د لارې اماغه یوازینی ستونزه ده چې د ایران باندې تحریمات دي کني ایران موږ د پاره یو خطر ترانزیتي ملک کېدای شي هم د بحر د پاره هم د ځمکې د لارې نه ترکان خو ډیر زیات تجارت لري د ترکانو تجارت د نړۍ سره د اروپا سره ډیر زیات دی خپل امریکا سره تجارت ډیر زیات دی نو دا خو یې غټي کمپنۍ نه غواړي چې هغه د پاره ستونزې پیدا شي د ایران د لارې نه یعنی د ایران لار د سینه دی چې موږ چې هغه د لوجستیک د نگانه یا دغه ستونزې ولري دا غي ستونزې د تحریماتو دي که تحریمات نه نو ایران لار موږ ته د ډیرو لارو نه ډیره خرازي ځکه چې تاجران بیا کولای شي وستونزه دار چې ایران ته نه څوک پیسې انتقالول شي د بانکونو د لارې نه هر بانک چې پیسې انتقال کی هغه په سور لیست کې د امریکا او د اروپا او د ابوي راځي چې ګوري چې همیشه د هغه لاندې نظر لاندې راځي یا د دوربین یا زربین لاندې راځي نو ترکان نه غواړي چې دغه ستونزې ورته پیدا شي ځکه دوی کوشش کوي چې د منځنۍ اسیا د لارې نه راشي اسې خپل کې شینواری صاحب تاسو ویل چې دغه ایران چې د دام سیاسي استفاده کوي د لارونو د افغانستان په خلاف باندې یو کړیم ده او دشمن هم دی ګاونډیم دی خو دشمن هم دی څنګه ایران دغه سي افغانستان سره په ګټو تړل شو لکه څنګه چې پاکستان د منځنۍ اسیا ته د لارې په نوم باندې افغانستان ګټو سره وتړه مجبور دی چې یو وخت موږ ته سر کې دي چې ځکه چې منځنۍ اسیا ته لار غواړي ایران څنګه تړل شو هغه یوازې د دالیز موضوع خو کې دی شي نیوسی کنه د واخان دلته دواړه کېږي د ایران نه موږ ډیر واردات لرو خپل صادرات زمونږه پاغه اندازې نه دي د ایران سره زمونږه چې زمونږه لاس ور باندې اوچت دی هغه د اوبو مسله ده د اوبو مسله ده او اوبو ته غوي ضرورت لري په داخل د ایران کې افغانستان اوبو لري او د اوبو صحیح منیجمنت زما د ولسمشر غنی یو خبره ډیره خوخیدل هغه سره بکله چې په دې تجارتي هغه باندې باس کو هغه به ویل ز په 1 لیټر اوبه د 1 لیټر تیلو په بدل کې ورکوم ایران ته نو یعنی ایران سره زمونږه معادله نږدې ده هغه ته ډیر په اسانۍ کولای شو چې ایران تابع شي ایران سره دوه طرفه هغه وکړو ځکه هغه اتکاز منګه په وبو ډیر زیات دي دا هغه څو ولایتونه چې دي هغه زمنګ په وبو باندې خړو بکیږي او هغه وب چې ورونه رسیږي وچکالي ورزي نو په دې اساس باندې منګه دلته یو مثبت نقطه لرو په داخل د افغانستان کې چې ایران سره د مذاکراتو لپاره دغه مسله حل شي ما یو وخت کې ډاکټر صاحب فاروق اعظم سره چې وسنی حکومت کې یو څو وخت مخکې پورې کار کو بیا لکه چې لري ک د قصه کوله چې دا په هغه هیئت د مذاکراتو کې چې کله د ایران سره د هلمند د وبو قرارداد امضا کېده نو هغه یو خبره وکړه چې په هغه وخت کې موږ په دې باندې خبرې کولې چې ایران باید موږ ته یو بندر مشخص کړي د دې پاره کې او تجارتي سہولتونه موږ ته راکړي او دا مسائل هغه ماته ویل چې چرته ته دغه تړون را پیدا کړي چې په هغه کې وګوري یو برخه د وبو په بدل کې دار چې تسهیلات د تجارتي به ایران برابرې افغانستان ته چې دا مسله ډیره یو بل سره تړلې ده زه وبدر کومه ماته به د ترانزیت تجارت لار برابرې نو پاغي کې په ایران منګه کولای شو چې ور سره بل مثل معادله وکړو ولې د ایران یو ستونزه دا ده چې هغه ځان اوچت غني په افغانستان او په افغانانو باندې نو نه ته د ایران د بلکې د پاکستان هم دا ستونزه ده او افغانستان همیشه د دغه وجه نه زیاتره زمنګه د غستونځي همسایګانو سره را پیدا کیږي چې هغوی افغانستان ته په نظر نه
ګوري هغه وایي چې افغانستان باید زمونږ تابع وسی نه د دې چې مونږ ته شرایط کی دي او دا شاید د ستونزې چې د 10 کال یا 40 کال 50 کال جنگ او دغه مسائل دي چې دا راغلي دي کنه افغانستان په منطقي کې یو هیوادو چې همیشه دلته وو نو په دې حساب باندې دغه ستونزې ده ولې غیر دغه نه په ایران سره منګه تقریبا غزمن معادله مساوي راځي پاکستان سره زمنګه معادله تر اوسه پورې مساوي نه ده ځکه دا غوي ډیره اتکا په منګ نشته کچرته د ټاپي د غاز پروژه مخکې لاړ شي د کاسا پروژه مخکې لاړ شي چې دغه دوه پروژې ډېر ستونزمنې شوي دي دا غي ترڅنګ منګه وکولای شو چې د پاکستان اتکا په افغانستان باندې د ترانزیت لپاره منګه پیدا کو چې هغه تدریجي پیدا کیږي او د مين راځي دا مسله وخت ریدو سره بیا منګه ور دوی سره برابر کېدای شو په تعامل کې او بیا پاغي وخت منګ ورته شرایط خودل شو دوی باید قبول کړي نو بیا د تعامل کېږي چې ستونزې نه پیدا کیږي نو کله چې هغه وګوري چې ولا زه متضرر کېږم دومره او دا متضرر کېږي ډیر او دا سبا مجبوري کې ماته بیا ته سوال وکي نو هغه بیا هم دا مسله نورم کلکې بل ستونزه د پاکستان تصمیم نیون کی یا د تجارت ته د اقتصادي اړیکو ته اغوی د امنیتي د لنز ګوري دا اغوی امنیتي همیشه تجارت ټول د افغانستان روابط ته اغوی د امنیت د نظر ګوري نو بیا چې اقتصاد او تجارت هم کله چې د امنیت د نظر ته تجارت ته وګوري ته تجارت نشي کولای اقتصادي اړیکې نشي پراخولای دا ستونزې پیدا کوي نو د وجنه پاکستان سره ترڅو چې دغه پالیسی بدل نه شي فکر نه کوم چې زمنګه دوه طرفه اقتصادي اړیکې بهتري شي صحیح دغه د منځنۍ اسیا خواته ډیر مونیا مخلوق نه دی پروت د گاونډیان زمنګه ډیر خخ بیازار را تخکاری د کلون رئیس زمنګ ور باندې اتکا ده کوم چیلنج د دوی د خوانم د افغانستان سره سوداګرۍ کې بدیل لارو کې ویني کنه دوی ستونزه د ویزو سره ده منځنۍ اسیا په اسانۍ ویزا نه ورکړي ترکمنستان ته چې یو افغان زی ویزا اخلي هغه تقریبا چې څم اوریدلې دي هغه اسناد او دقیق هغه نشته چې درې څلور موینان د وزارتونو باید دسخط وکړي او د رئیس جمهور دفتر ته لاړ شي او هغه دغه منځوري ورکړي نو کله چې منګه دغه حالت ته ګورو چې د ویزې تګ راتګ د تجارت د پاره د ترانزیت د پاره تګ راتګ مهم دی کله چې ستا په تګ راتګ باندې بندیزي د ستونزې پیدا کیږي نو د ترکمنستان سره زیاتره ستونزې منګه د تګ راتګ دي تاجکستان دومره قوي تجارتي ملک نه دی چې په هغه باندې منګه اتکا وکړو منځ د یو لارې ته استفاده کولای شو هغه یو قرغیزستان نه چې چین ته لاړ شو په وس حالت کې چې د واخان کوریډور نه ولی قرغیزستان او تاجکستان په تجارت باندې منګه دومره اتکا نه لرو او نو ور سره دومره ډیر تجارت لرو او هغه خپل هم دومره مخکې نه دي ازبکستان په دې منطقي کې اول لغه د نږدې دي چې هغه سره زمنګه د وسپنې تجارت هم د کېدای شي چې د هغه د تصفیه قانون منګه واخلو د تیل د تصفیه لپاره پاینده کې ترڅو چې زمنګه خپل تصفیه خانه جوړیږي ځکه یو غټه تصفیه خانه چې جوړیږي هغه ډیر وخت نیسي په دې باندې منګه پاغي وخت ازبکانو سره خبرې مکړې هغه امادمو خو بیا ستونزې پیدا شو چې منګه ونه شو کولای چې خپل خام مواد ولېګو ازبکستان ته ولته پروسس شي ځکه زنستون زیرا ولاړ شو چې هغه د وجنونه شو قزاقستان غنم لري زمنګ وسم زیاتره وړه او غنم قزاقستان ناراضي وس په ناراضي زیاتره توکي لکه ما چې پاول کې ویل یو خبدیل منګه ته ازبکستان او قزاقستان دی چې هغه تولیدات چې پاکستان غیر د الکترونکس او غیر د ماشينري نه چې پاکستان هغه کې لوړ لاس لري نور زیاتره مواد من کولای شو چې د ازبکستان او قزاقستان نه وارد کړو او د ماشينري او الکترونکس کېدای شي چې د چین نه ترکیه او نور ملکونو وارد شي چې پاکستان بدیل کېدای شي ولی په لاند وخت کې اتکاز منګه په دوی کېدای شي دوی خدي ازبکستان کې د رژیم تغییر چې راغی د مخکینه ولسمشر چې وفات او د نوې ولسمشر چې راغی شوکت میرزایف ازبکستان ډیر تغییر وکړ هغه دروازې خلاص کړې د تجارت لپاره د اقتصاد لپاره حتی ترمنځ د وس افغانان د یو هفته لپاره یا 14 ورځې لپاره په غیر د ویزې نه تللی شي چې البته خپل مالونه واخلي یا د ریل نه استفاده کوي صادرات کوي راکې دا یو غټه لاسراونه د مخکې نه وده نو ازبکستان سره تجارت او قزاقستان سره د منګ تلار خلاصې چې روسیې پورې دغه لار کیږي ولې د ترکمنستان او ازبکستان سره ترکمنستان ډیر محدود د تجارت ټول د دولت په لاس کې دی اغل تزمن نفت او غاز زیاتره منګه دا غوي نه راوړو چې بل خصوص غاز منګه زیاتره تقریبا 90% غاز یا اصل په سلو کې منګه د ازبکستان ترکمنستان ناراضي نفت هم یو اندازه ترکمنستان ناراضي بیا ازبکستان قزاقستان او روسیې نه په دې لارې راځي چې دغه باندې هغه کونج کې پروت دی روسیې سره په گاوند کې د هیوادونو نورتیر
مګر ډیره زیاته دغه دور باندې د افغانستان بسیاینه دور باندې قزاقستان خو خواله دا دی چې د وسپنې خط منګ لرو تر حیرتان پورې دا تل د ازبکستان او وصل شوی د قزاقستان سره نو په دې اساس باندې کله چې مال د قزاقستان ناراضي غارزانه تمامېږي او نسبتا منځنۍ اسیا کې چې کوم تجارتي مالونه افغانان اخلي هغه نسبتا نور ملکونو ته ارزانه دي ځکه دوی د پاره ډیر زیات بازارونه نشته دي زه درته یو قصه کوم د ترکمنستان منګ هغه یو وخت د غنمو کمبودو په داخل د افغانستان کې لاړو هغه سره اضافي غنم چې 1 لک ټن اضافي غنمو افغانستان ټوله تقاضا حدود د 4 میلیونه ده 4.5 میلیون ټن موږ تولید لرو 1.5 تر 2 میلیون همیشه موږ واردات لرو ترکمنستان ته لاړو ترکمنستان ویل که حکومت موږ داخلي د افغانستان حکومت داخلي موږ په $90 ټن درکو چې هغه غنم د پاکستان په $300 ټنو او همدغه سي قزاقستان او په دې کې شاید 290 شاوخوا په دې کې او یا پاره کې ترکمنستان که حکومت وایي اخلي زي په $90 درکوم نو دغه سي هغه کې د شي دغه ملکونو سره ځکه چې حکومت سره تعامل وکي تا ته لار د تجارت اسانه کیږي دغه ملکونو سره قزاقستان هم د سي دی چې دغه کوم توکي چې دی افغانستان ته چې راځي نږدې ورته بل د سي خریدار غټ نشته دی یا دومره ډیر غنښت هغه تولید ډیر زیات لري نو افغانستان ته چې راځي هغه ارزانه تمامېږي د افغانستان په بازارونو کې په قیمت خرڅيږي افغانانو ته هم ګټه ده هغه ته هم ګټه ده او بل ترانسپورت او انتقالات ډیر اسانه دي یو بل موضوع ده تاسو ورته لږه اشاره وکړه ما غوښتل په دې باندې سره مفصل وغږیږم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د 15 ورځې لپاره هندستان ته تللی او داسې اټکل کیږي چې په ډیر کمه بیه باندې هغه سبسيډي چې ده $1 باندې هغه خوانه مال راوړل کیږي 80 سنت باندې لکه چې دی خوانه وړل کیږي کدي خوانه په $1 ورکړي کیږي هغه خوانه په 80 سنت راځي اریانا اوی شرکت ته د خبرې اوی دالیز لکه چې بیا فعال هندستان سره په داسې وخت کې چې پاکستان سره طالبان وړاندې څه ډول فائدمن موثر تجارتي اړیکې نیول کېدای شي که په ځمکه ورسره نیسی خو الته خو واګه بارډر پاکستان ډیر وخت نه تړلې ده چابهار یو شپږ میاشتې بیا وخت ورکول شوی دی د امریکا له خوا هغه بیا بندیزونه لاندې راځي هوایي دهلیز به یوازې ورته پاتې نو موثریت څنګه پکې ډیرول شو د واګي بندر که خلاص شي دغه کریډور که خلاص شي چې دلی لاهور د سي پیښور افغانستان کابل منځنۍ اسیا د دې اقتصادي تاثیر په دې منطقي باندې د سويس کانال نه ډیر دی خو خوب دی سويس کانال نه یو دی د تاغه دی اوس مسله دار چې هغه بند د پاکستان بند کړي بالکل و باندې چابهار لاغ حالت ته جوړ نه دی امادم نه دی او بل تحریمات هم دي هوایی دهلیز موږ ته قیمت راځي هند سره زمونږ $1 یا 80 سنت باندې کیلو سي نو دا قیمت اوچتای قیمت د توکو چې اوچت کی ځنه شینو د پاره بخشي مثال کې جلغوزي لار شي ډیر خدای کانار زمونږ لار شي خدای خریدار لري مثال کې وسته انګور لګي یا دا غي تر څنګه منګه خربوزي لیګو یا اندواني لیګو یا انجل لیګو چې هغه ته د وی هغه د پاره په هوایي کوریډور هغه کې دا شي نه منګ ته اقتصادي نه تمامېږي سره د دې چې منګه په جمهوریت په وخت کې چې کله هغه تصمیم ونی و چې هوایي دهلیزونه فعال کړي هوایي دهلیزونه هغه زیاتره سبسيډي USAID ورکوله 90% اقرابه USAID ورکول 10% په تاجر راته کله چې USAID پیسې بند شوي هوایي دهلیز هم بند شو کنه دغه تیاری موجوده وي هم دغه اریانا موجوده و هم دا کامیار موجود او تاجر ونه کړ دا چې د دوامدار شي نه دی سستینبل چې هغه ورته وي چې دوامدار او هغه نه دی دا نه کیږي په دې باندې ځکه هغه ضروری اقلام نه دي چې هغه اتمن تا هغه وکي ولې قیمتي اوچتيږي کاغذ من صادرات او واردات د هند نه ولرو د تیاری د لارې ناغي قیمت اوچتيږي او قیمت چې اوچت شو بیا رقابت نشي کولای او بدبختانه په داخل د افغانستان کې اوس د خلکو کده هند مال منګه تیاری کې راوړو کیلو $1 ډیر قیمت دی نو دلته قوت د خرید د خلکو په داخل د افغانستان کې هغه سینه د لګد جمهوریت په وخت کې کارونه نشته د خلکو د پاره زمنګ نوي فصلو کې خلک زمنګ د فقر د خط نه لاندې ژوند کوي نو هغه د پاره هیڅ ګټه نه کوي نو هغه د پاره خامدار راځي چې کڅه د ایران نه راغله او پاکستان نه راغله دا مسله ده یعنی کلارې بندم شوي په دې حساب باندې بیا هند سره تجارت زمنګ اقتصادي د نگانه صحیح ناراضي په دې باندې تاوان ډیر زیات
زیات دی مصرف ډیر زیات دی ولی هغه توکي دي چې هغه ډیر پارزانه امکان لري د ایران نم راشي امکان لري د پاکستان نم کلار خلاص شي دا غشي امکان لري بدیل پیدا کو هیڅ وخت په ترانسپورتي هغه کې په نړۍ کې تر ټولو ارزانه اول چې د کشته دی بیا د وسپنې د خط دی بیا د لارې او د ټرکونو دی او د غین روسته بیا د هوایی دی هوایی لارې نه هغه چې ډیر مهمي او ډیر غیله کمارته جلغوزي ویل جلغوزي ک $1 قیمت شي هغه قیمت خپل وباسي د تاجر مثال زعفران ک ولي ګو $1 قیمت شي هغه خپل قیمت وباسي هم دغه سيزنه ما هغه زمنګ قیمتي تیږي دي هغه کولېږي هیڅ ستونزه نشته د پاغي باندې هغه پیسې وباسي ولې کته انګور لګي او کته اندوانه لګي او کته زردالو لګي دا شي نه دا په هیڅ وخت کې اقتصادي نه تمامېږي او دا هغه صحیح بدیل کې بیا د نورالدین عزیزی د طالبانو د تجارت وزیر الته سفر ساس په چوکۍ چې ناشته دغه د سفر تپکه مسترګه ګوري دا سفر خدای دوا غنا یو دار چې سیاسي لحاظ یو میسج ورکول دی پاکستان ته چې ګوره ته ماته وای چې هند سره تعلق مساته هند سره هغه مساته تا دروازه بند کړه را باندې هند راته دروازه خلاص کړه چې ورور راځه زدر سره تجارت کوم سره د دې چې په دې باندې پویګم چې هند سره تجارت شروع کول او مخ کې وړل او هغه لږ وخت نیسی دا غنه دی دویم هغه دار چې د چابهار موضوع امکان لري بیا مېز تر وګرځيږي او په دې باندې بحث شروع شي او هند په کې خپل دلچسپي نورم واقعي چې ترڅو دغه چابهار فعال کی که چابهار فعال شو نه تنها د افغانستان د لپاره یو بل بندر پیدا کیږي د بندر عباس او د کراچۍ ترڅنګ چې هغه نه کولای شي تجارت وکي هندم کولای شي چې تجارت بیا هند کولای شي چې په حقیقت کې د پاکستان بدیل اوس یو هغه تولیدات چې پاکستان نه راوړو لکه مثال وس دوا ده دوا راوړی شو دوا په هوایی هغه کې مراتلې شي ځنې دوا خو ولې بیا هم قیمتي اوچتيږي ولې کېدای شي چې د چابهار د لارې نه دوا راوړي او بیا هند لابي وکي امریکا سره چې دغه تحریمات چې په چابهار باندې دي دا لري شي ځکه هند او امریکا روابط لري اقتصادي روابط هم لري نظامی روابط هم لري د اوس وخت کې لاسکلن ستراتیژیک دفاعي تړون امضا نو په دې اساس باندې غوي کولای شي چې چابهار دغه تحریمات د امریکا نه وباسي د افغانستان سره تجارت نو د دې باندې خبرې کوله هم امکان لري چې یو لار خلاصه کړي د دوه لپاره ولې په لاند محل کې چې منګه وایو چې شاید په دې یو میاشت دوه میاشتو کې هند به د پاکستان بدیل شي دا امکان نه لري او دا ستونزمن کار دی تاسو هوایي دهلیزونه یاد کړئ لکه به د زړی کیسې مراد کو دی هوایي دهلیزونه نه تر اوسه پورې ټوکه جوړه ده کنه په ټوکه کې خلک یادي دا څه ډول طرحه تاسو له نظر څومره ورسره د حکومت نیکنامي تړلې و څومره صداقت تړلې او څومره لیوانتوب تړلې او څومره مستی تړلې و څومره هوایي خبري او لافي شافي پکې تړلې دلته خو د سیو چې ځنی وخت په جمهوریت کې منګم کار کړی دی برخه او دغه سیستم او دغه نظام برخه او کارم کړی دی ځنی وخت به یو کار کې د دې لپاره چې یو نوم وشي نه د دې لپاره چې دغه اقتصادي منفعت ته ولیدل وکتل شي ما په یو مجلس د پرایزیک مجلس کې ناستو نو ما انتقاد وکړ په دې باندې چې د یو سی آی ډی منګه یو بل خبره ته برې شو پام دی کې منګ په نړیوال تجارتي سازمان کې کلم چې مذاکرات کوله امریکا غملکو چې منګه باندې فشار راوړ چې تاسو به زراعتي اقلام او صادراتو ته سبسایډي نه ورکوي وای تاسو تعهد وکړئ چې د زراعتي اقلام او صادراتو ته به سبسایډي نه ورکوي چې هغه صادر شي ځکه دا هغه تجارتي اصول خلاف دی ځکه بل ملک ته ضرر رسیږي او دا تاجر ګټه دا او دا شي نه ټول هغه تخنیکی باسونه دي دوی فشار راوړ کله چې منګه افغانستان کې د هوایي کوریډور خبره راغله نو پاغي وخت یو سی آی ډی مختل چې دغه هغه خو د ډونر پیسې زیاتره د سې پروژې کې به غوړي چې نوم ډیر ضروري باسي نوم باسي په دې پسې باندې وک نوم د کومې پروژې ډیر وته ولو که د اقتصادي نگاه هغه ته خم نه و نو دوی به کوشش کوي چې هغه کې پیسې ورکړي چې زر نوم باسي او مشهور چې ولا منګه فند کو او بل دار چې دوی د لپاره هغه اکسس پیدا کړي چې مثال هر جمله شي ولسمشر سره کینی مثال معاون سره کینی په اقتصادي کمیسیون کې کینی هغه ویزیبিলিټي ولري ښکارا شي دوی ما د پرایزیک پاغه کې یو مسله او چاته کړ ورته مې ویل چې تقریبا دغه هوایي کوریډور چې شروع شوی دی تر اوسه پورې هغه وخت پورې $13 میلیونه صادرات شوي دي او دا غي $13 میلیونه د لپاره تاسو $10 میلیونه مصرف کړي دي نو دا ولې
نو دی وخت کې معاونه د سفیر د امریکا ناسته و پاغي دا خبره بدم ولګیدله خو خبرم نه واغه اقتصادي بخش مسول د یو سی آی ډی چې هغه خبره د ولسمشر امر او د سې او منګه غوښتل چې دا لار هغه کړو په تدریج سره منګه وزو سوداګر هغه شمال نه دا امکان نه لري چې سستینبل شي دا امکان نه لري چې دوامدار پاتې شي ځکه چې ته پیسې 90% ورکې تاجر خو خوشاله دی دا قالینه مفت جرمني ته رسیږي بله کرانه ورکې داغه مثال تازه میوه وچه میوه مفت اروپا بازارونو ته رسیږي هغه نه ورکي داغه زعفران رسیږي اروپا بازار ته کراپ نه ورکي داغه مال رسیږي چین ته کراپ نه ورکي ټوله ته ورکي نو هغه خو خوشاله دی ګټه ته خوشاله دی راځم درته استفاده هم کوي نه نو بیا داغه نه وروسته سفارت د امریکا د معاون د سفیر ماته ایمیل وکړه زغوارم تاسو سره کېم مال صحیح دی ورغلم ماته وې د دې لپاره ته ثبوت لري زه خو پوهیدم چې خبره همداره ما ورته ارقام ورډ د وطاق تجارت مالزه د وزارت تجارت ارقام هم نه در کوم چې تاسو وایي چې هغه دی د وطاق تجارت چې دومره صادرات شوي دومره مصرف شوی دومره پروازونه شوي دا د دې مصرف دی دا د دې هغه دی چې دا مې ورکړه نو هغه دا کتابچه د سیاغه کړه وای دا موږ په چی لګیایو نو ما ورته ویل مال دا مسائل باید په دې باندې بحث وشي نو ستونزه دا و چې په هغه کې یو پروژه و چې دا هغه وخت د تجارت وزارت سرپرست احمدی صاحب اجمل احمدی نو هغه څه غوښتل چې کارونه وکي د ولسمشر غنی یو خاصیت داو چې هغه کوم وزیر به ډیر فعال او ځان به ډیر فعال هغه به ډیر زیات تقدیر او په کابینه کې به ډیر تقدیر او د ټول کابینه مخ کې ورته به صفات هم کوي هغه کې د ډور نو هر وزیر به کوشش کوي چې یو نوې کار وکي چې ولسمشر خوشاله کی چې بل کابینه مجلس ترازی چې داغه صفات وکي ځکه عموما د کابینه مجلس د صفات مجلس نه باغی کې به هر یو وزیر یا به بیا کېده یا به سخت خبري ورته کېدلې تر ډیر اندازې پورې کېدلې نو دا پروژه چې کله شروع کړه د دې کې د مصرف د صادراتو نه ډیرو او هم دا وجه چې دوام ونه کړ مخکې هم وایي غلاري نه صادرات کېدل د سينو ولې زمنګ به د سې کول چې دغه د مسافر برداري تیاری چي دي دی کې به خبره وکړه چې مثال ته یو ټن 2 ټن 15 ټن ته مال وېسه هغه بل ګرځانه ور سره به بحث وکړه هغه به موږ په ښه قیمت بدله داغه لارنه نو پاغي کې تل صادرات دسي ولی چې په ډیر اندازه چې دغه سي مشخص تیاراو ورته چارټر شي ولته ولېګل شي او بیرته راوړي دا قیمت تمامه ده پاغي وخت یو پیشنهاد حکومت ته دا وشو چې کچرته منګه د بین المللي کمپنیو سره خبري وکړو چې دغه تیاری مثال کې د امریکا او اروپا نه هند ترازی چې په افغانستان کې یو ځلکینی بیا اوچت شي د دوی دومره مصرف نه راځي ډیر پارزان هغه باندې وړي پاغي باندې کوشش وشو خو ولې نړیوالو بین المللي د غټو کمپنیو هغه د امنیتي ستونزو د لاس زړه نه خکاو نو په دې حساب باندې افغانستان حکومت مجبور شو چې هغه داخلي تیارو سره قراردادونه وکړي او دا غشو نو لارې پیدا کول ښه خبره ده هوایي کوریډور هم ډېر ښه خبره ده ولې هغه باید اقتصادي هدف ولري نه دی چې په سبسایډي باندې اساسي او د افغانستان غوندي غریب ملک د لپاره سبسایډي ورکول به خو سایډي نشته د طالبان ورته تخنیکی خو سایډي نشته چې دا مرسته وکي لاړه دا خوب او خیال لاړه یو تاسو یادونه وکړه اوس د 2001 افغانستان نه 2002 افغانستان نه چې پاکستان به لار بند کړه نو کابل کې به وړه ورک شو اوس طالبان هم حتی وایي چې سل لارې لرو بدیلې ابل ورځ د عباس راپورته شوی و په ټولنیزو رسنیو کې چې خاص سل لارې لرو د دې کریډټ چاته ورسي دا نو په تاسو باندې د خپل قام حق دی د ملت چې تاسو مکتوب وایي چې د دې سلو بدیلو لارو پیدا کولو کریډټ کوم انسان ته رسیږي په دې کې د سیدې چې څوک متونو کار کړی د سینې دی چې یو هغه دی مثال منګه ګورو ک د ولسمشر کرزای چې کله حکومت تراغه پاغي وخت کې منګه نړۍ سره هیڅ اړیکې نه لرو د تجارتي افغانستان یو شاړ افغانستانو هماغه علت چې ولسمشر پاغي وخت کې یا داغي وخت سوداګري وزیران یا اقتصادي کمیسیون ټول ګورو منګه اول دوه طرفه تړونونه د همسایه ملکونو سره وکړي چې د تجارت او د اقتصادي روابطو کله چې دوه طرفه تړونونه موکړه ټولو سره تاجکستان سره ازبکستان سره ترکمنستان سره همدغه ایران سره د پاکستان سره بحث وکړ خو پاکستان سره تړون نه لرو د دوه طرفه تجارت دا غینه روسته دا یو زمینه برابر کړ چې هغه ابتدایي عرضه او تقاضا او تجارت شروع شي هغه نه روسته حکومت فیصله وکړه چې منطقوي اقتصادي سازمانونو ته باید نه نوځي لکه سارک هغه وخت فعال او د سافټا تړون منګه امضا کړ چې هغه تجارتي تړونو د جنوبي
آسیا ترمنځ چې پاغي کې حد اعظمي تعرفه 5% او په ټولو تولیداتو باندې په غیر د اقلامونه چې په حساس لیست کې هر ملک خپل حساس لیست درلوده چې د افغانستان تقریبا 800 قلم او همدغه پاکستان لرو د همدغه هند لرو چې هغه سره موږ تجارت وده پیدا کړه د ایکو تړون امضا کړ د ایکوټا هم د ایکو ملکونو سره چې منځنۍ اسیا وغیرہ راځي او دا غي نه روسته موږ نړیوال هغه ته سټیټ تلارو چې نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب واخلو چې ټولي دنیا سره په غیر داغنه موږ تجارت وکړو نو په دې اساس باندې د ولسمشر کرزي په وخت کې هغه اساسات ځنه کې خودل شو چې پاغي کې په دې کې چې نشته چې مرحوم کاظمی صاحب دغه په وخت کې کار وشو بیا دغه نه روسته ک بیا سړی هغه ونه کې د فرهنګ صاحب په وخت کې لګ دومره غوښ تجارت کې احادی صاحب چې کله وزارت تجارت تراغي پاغي وخت کې ډیر زیات کار وشو احادی صاحب 3-4 کال په دسي هغه کې تیر کړ ځکه خواله د احادی صاحب چې هغه بانک رئیس هم پاتې شو د وزیر د مالیې مو او بیا د تجارت وزیر مو نو هغه ته د اقتصادي حالت د افغانستان معلومو نو د هغه په اساس باندې موږ ډیر کوشش وکړو چې دغه تجارت ته وده او هغه ورکو شهرانی صاحب یو کالو هغه ډیر هغه وک فعالیت وک په دې کې نو د ولسمشر کرزي په وخت کې دغه هغه برابر شو ولسمشر غنی په وخت کې موږ د نړیوال تجارتي سازمان عضویت واخیسته چې هغه امضا دغه وخت کې امضا شو یعنی امضا خو دغه په نمائندګي بل چا وکړه خو ولې امضا شو دغه ترڅنګ په دې لارو باندې او د لارو لازم اسانتیاوي برابرول او دا ټول دی پاغیم کار وشو اوس که طالبان ور باندې کار کوي په نور لارو دی مغه دی ولی زه وایم چې هغه اساسي کریډټ زی د کرزي صاحب حکومت ته چې دغه اقتصادي کابینه و ټول غو خواله یل ته زیاتره دا و چې وزیران به د سیو اقتصاد دانانو په کابینه کې بحث نظر به ورکو اوس که په هغه وخت کې منګه ګورو ډیر د وزیرانو چې په مختلفو مسایلو کې اوس د اپټا تړون نهایی کېده د کرزي صاحب په وخت کې کله چې مسله دې تراغه چې جنجال هم زیات شو نو احادی صاحب وزیر د تجارت او د افغانستان او هغه طرف د مخدوم امین فهیمو نو منګه غوښتل چې د پاکستان وزیر د مالیه داخل شي نو په دې وخت کې منګه زاخلوال صاحب نه تقاضا وکړه چې زاخلوال صاحب ستا موجودیت لازمی دی ځکه چې د هغوی هم تصمیم نیون کی زیاتره په اقتصادي چارو کې وزیر د مالیه دی حفیظ شیخ وزیر د مالیه په هغه وخت کې نو زاخلوال صاحب په ماغه مازیګر کې د امریکا سفارت ورته تیار ورکړه راغه اسلام آباد ته تر د شپې 3 بجو پورې احادی صاحب او زاخلوال صاحب کې نه پاکستان سره هغه پاتې ماده د تړون چې هغه اخلاص کړي نو په دې اساس باندې دغه نظامونه همیشه حکومتونه بدلیږي ولې اساسي خودل کیږي په هغه باندې کار کول کی او څومره چې مخ کیږي د کرزي صاحب په وخت کې اساس کې خودل شو یو څه کار ور باندې هغه وخت کې وشو بیا د ولسمشر غنی په وخت کې کارونه مخکې لاړه او اوس خدای دې وکړي چې طالبان ته توفیق ورکړي چې نور هم پر اختیا په دې کې راولي او د غلاري نور مسانه کړی ترڅو سوداګرو د پاره او د افغانستان ولس د پاره غتو کې په حق قیمت افغانستان ته وارد کی یا د داخل د افغانستان کې صنعت ته د ورکړي ترڅو اتکا په ځان باندې وسی ډیر زیات مننه کور ودان چې وخت مرک ډیر مننه